کرغیرستان د ولسمشر دفتر یا وایټ هاوس دی چې د اکتوبر په 5مه پې د حکومت مخالفه احتجاج کوونکو حمله وکړه. په بشکک کې د تاوتریخوالي د اکتوبر په 4مه د پارلیماني انتخاباتو وروسته پیل شو. مظاهرچیان په انتخاباتو کې د درغلیو او د روس پلوه ولسمشر سورنبای جینبیکوف د پلوي ګوندونو د بریا خلاف رابطي وو. په دې احتجاج کې د اتو اپوزیشن ګوندونو په زرګونه پلویانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو پر مهال د قهرجنو مظاهرچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم وشوې او پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بهیونکي ګیس، د ربړ ګولې او د اوبو توپې کارولې دي. په ټاکنو کې یوازې 4 ګوندونو هغه 9% رایې ترلاسه کړي دي چې د کرغیرستان په سترې شورا کې د شاملېدو لپاره پکار وي. په دې کې 3 ګوندونه حکومت پلوه ګڼل کېږي. نور 12 ګوندونه په دومره رایو ګټلو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کرغیرستان مرکزي الیکشن کمیشن د دې هیواد د 4 اکتوبر د پارلیماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړي دي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد د ولسمشر په کنټرول کې دی، خو دا نه د معلومه چې نوموړی پخپله چرته دی. هم د اکتوبر په 6مه په یو بل پیغام کې جینبیکوف د انتخاباتو نتیجې لغوه کولو ته آمادګي ښودلې وه او په خپلو مخالفینو یې غږ کړی و چې اړې ګړې دې ختم کړي. د ده په خبره ځکه چې هغه امنیتي ځواکونو ته د ډز کولو امر نه دی ورکړی. نوموړي د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا د حکومتي ټلویزیون او امنیتي ودانیو نیول د ځینو سیاسي قوتونو کار بللی چې د ده په خبره هدف یې په ناقانونه توګه واک ترلاسه کول دي.